سلامونه نیکې هیلې او احترامات امین وزیر یو او دا مهال د ضلع شمالي وزیرستان په جنتي سیمه را زموږ شنوس یو او د لر او بر د پښتون افغان ملت د دردېدلي قوم ترجمان شاعر ګیلمان وزیر یو ځل بیا په خپرونه چې د میش سره ولمه شوی دی په خپل یو څه مود ګډ شرینه سره دته بلنه ورکوه ګیلمن صاحب چې د خپل هیواد پر رسنیو مې باور نه راځي د خپل هیواد پر رسنیو مې باور نه راځي د دې مظلوم کام په کې دوه ټکي خبر نه راځي او غغه د امن داویدار سوچا ټاګان وختل غغه د امن داویدار سوچا ټاګان وختل تش د غودو لپاره خرڅ شول په نظر نه راځي او په دې نفسي ماحول کې امین وزیر هیڅوک د بل پیغام شریک د چا په در نه راځي نو نن هغه شخصیت سره نوسته چې د بل پیغام شریک او خپل زونی د کوم د خدمت پر وقف کړی دو چې په لر او بر سنی نه لري یو بل مثال نه لري ګیلمن وزیر صاحب ته مایک حواله کوو او ګیلمن صاحب لر او بر درته پته ما دای سو ورته پیش کړ یو لوی افغانستان مننه امین وزیر صاحب چې په دغه مصروف وخت چې د شاعرونو ملګری ته وخت ورکوي او بل خصوص میش د ډېر منندوی چې د وزیرستان د هغه ورکه شاعرونو یو قسم چې د سره داسې پلیټ فارم نشته چې د نیو ته د خپل زړه درد په ورسوي ته په ډېره خوندوره طریقه مخ شکاوي په دا د میش ډېر داد ومنه او بیا هم ټول ملګری ته د لوی اختر تولې دین کې غتین کې ته د زړه د تعالی مبارکي وي خدای دا وکړي چې دا ارتلین کې اخترینه مو د خپلواکۍ د یو له او د خوشاله اخترینه وګرځي غزال دی وی چې زار د شمله بریتو څه ګډي ګډي ولاړ دي زار د شمله بریتو څه ګډي ګډي ولاړ دي د کور په دروازه کې د پردي سړی ولاړ دي واه هدا یې بیا وای زار د شمله بریتو څه ګډي ګډي ولاړ دي د کور په دروازه کې د پردي سړی ولاړ دي او نن ورځ و د اختر زموږ د کلی حاضره کې د هر مزار و سرته یتیمان بچي ولاړ دي هاي نن ورځ و د اختر زمونږ د کلی حاضره کې د هر مزار و سرته یتیمان بچي ولاړ دي او دا هغه د خیرات د پښتنه دي د غنن دا هغه د غیرت ډک پښتانه دي د غنن چې خیرات ته په قطار کې ډېر پورین تندي ولاړ دي ډېر ښه دا هغه د غیرت ډک پښتانه دي د غنن چې خیرات ته په قطار کې ډېر پورین تندي ولاړ دي او زما د وطن سره سپین لاهور پیندې ته لاړل زما د وطن سره سپین لاهور پیندې ته لاړل په دشتو کې صرف د کی کرزغي ولاړ حد یو ځل بیا وای زما د وطن سره سپین لاهور پیندې ته لاړل په دشتو کې صرف د کی کرزغي ولاړ دي او دا حال دی د وطن د مشرانو ګیلمنه دا حال دی د وطن د مشرانو ګیلمنه چې عام د کیمپ سپای ته په جناب او جی ولاړ دي دا حال دی د وطن د مشرانو ګیلمنه چې عام د کیمپ سپای ته په جناب او جی ولاړ دي او نه مونږ په آرام کې نو نه حل غواړي او شاړې مورچې ته لکه چې بیا آبادې دل غواړي نه مونږ په آرام کې نو نه ته د مسلې حل غواړي شاړې مورچې ته لکه چې بیا آبادې دل غواړي او نیمه کیسه خورې نیمه راباسې په ممبر ناست یې مثلا وایه صفا وایه څه ویل غواړي نیمه کیسه خورې نیمه راباسې په ممبر ناست یې مثلا وایه صفا وایه څه ویل غواړي او په معذبو معاشرو کې لاریون ځای نیسي او په معذبو معاشرو کې لاریون ځای نیسي پښتونه ته په احتجاج حق له ځنګل غواړي او په معذبو معاشرو کې لاریون ځای نیسي پښتونه ته په احتجاج حق له ځنګل غواړي او زړه کې د پاک سرزمین په خوله د لر او بر نارې زړه کې د پاک سرزمین په خوله د لر او بر نارې جا رهبره ته به چماڼه او که کابل غواړي زړه کې د پاک سرزمین په خوله د لر او بر نارې جا رهبره ته به چماڼه او که کابل غواړي او کلی کې لمیندو بچي ورک پسې ډندې شولې کلی کې لمیندو بچي ورک پسې ډندې شولې جار محبوبې ته څنګه سرخي څنګه کاجل غواړي کلی کې لمیندو بچي ورک پسې ډندې شولې محبوبې ته څنګه سرخي څنګه کاجل غواړي او زه د جنازو او د قبرونو نه وزګار نه یم یا لیونې ته له ما په خپل حسن غزل غواړي زه له جنازو او له قبرونو نه وزګار نه یم یا لیونې ته له ما په خپل حسن غزل غواړي
او دا په خوب و د کام ته نارې وهله بس دی یار دا په خوب و د کام ته نارې وهله بس دی یاره ګیلمنه په دوی څنګه ټل وهل غواړې ډېر زبردست ډېر ښه او ارشاد د بل غزل دی یی چې لپردو څنګه ګیله وکړو په ظلمونو باندې چې خپل مو مالګې دوړوي په پرهرونو باندې او د وطن پیغلې مو اخر دې حد ته ورسېدې د بېوسۍ شوهار لیکي په مړوندونو باندې یو ځلې بیا وایه دا شعر د وطن پیغلې الیسټ افغان ګرل چې تعلیم په هوا د وطن پیغلې مو اخر دې حد ته ورسېدې د بېوسۍ شوهار لیکي په مړوندونو باندې او د نړۍ خلک به په کومه سترګه ګوري موږ ته چې دی هېواد کې مو بندیز په مکتبونو باندې د نړۍ خلک به په کومه سترګه ګوري موږ ته چې دی هېواد کې مو بندیز په مکتبونو باندې او وطن درې رنګه بیرغ دې ځکه نشي زغمای خپل د میندې په پردیو بیرغونو باندې ډېر زبردست ډېر وطنه درې رنګه بیرغ دې ځکه نشي زغمای خپل د میندې په پردیو بیرغ خدایه و موږ ته له وطن هغوی دوزخ جوړ کړی څوک چې میندې ستا په هورو جنتونو باندې خدایه و موږ ته له وطن هغوی دوزخ جوړ کړی څوک چې میندې ستا په هورو جنتونو باندې او کراویخ نشوی نو دا واورئ را روان نسل به کراویخ نشوی نو دا واورئ را روان نسل به قسم په خدای لیاړې درتوی کې په قبرونو باندې کراویخ نشوی نو دا واورئ را روان نسل به قسم په خدای لیاړې درتو کې په قبرونو باندې او چې دا د عدم تشدد به هم حد وي او که نه آخر دشمن مو شو راستړی په مرګونو باندې چې دا د عدم تشدد به هم حد وي او که نه آخر دشمن مو شو راستړی په مرګونو باندې وې ګیلمنه لر او بر افغانان نه یو کیږي که ورته مړ شي په نارو او په شعرونو باندې ای ګیلمنه لر او بر افغانان نه یو کیږي او دای به نه سختې نه تکلیفونه وژني ګورې به یار به د یارانو تهمتونه وژني ګورې به او بیا په وطن ننګ دی خو محبوبې که زه پاتې شوم تا به د همزولو پیغورونه وژني بیا په وطن ننګ دی خو محبوبې که زه پاتې شوم تا به د همزولو پیغورونه وژني ګورې به او دا دوه لر او بر مین مزید بلتون زغمای نشي دا دوه لر او بر مین مزید بلتون زغمای نشي پاس به پر ډیورنډ کرخه ځانونه وژني دا دوه لر او بر مین مزید بلتون زغمای نشي پاس به پر ډیورنډ کرخه ځانونه وژني ګورې به او ما چې د ویل یو لیکلی دي په ننګ د کام ما به هم د خپل غزل شعرونه وژني ما چې د ویل یو لیکلی دي په ننګ د کام ما به هم د خپل غزل شعرونه وژني ډېره مننه دا و د لر او بر پښتون ولس هغه دردېدلی شاعر چې مخشه مو خبره وکړه چې په ننني دور شی مثال نه لري د نامونه بل شاعر ګیلمن وزیر صاحب تو په شعر ډېر زیات دار دی یقینو منه چې سړی میژ وزیر ویته وزیرستان خلک چې میژي مخشه میشتوس په تو په کتابه په حواله سره ډېرې جامې کړې وې تو شعري ټولګه ته ډېر خلک په تمه دي یو ځلې بیا بار میشته مسجونه کو کلینه کوم یخ دې پر دې څه په پام شوی شاعري ټولګه خدا سدو چې عاملش زنډاول یدو البته دا بل کتاب چې د فوجي قید په حواله مو لیکلای دی چې په قید شو په میشته څه شخصي تیر بیا خو مو وویل خو ولته نه را د وزیرستانه مان دی داسې ځامن چې د 2014 کوله عمرینه وی انتهایی په باد حال وی عام ټوټل رخصت دی په دغه کتاب شمه ځپځی کړی دی او نوم یې دی د 20مه پیړۍ دوزخ دا کتاب دی په دا کې سارتا او اخیری بیخته دا ته نازمینه دي او په مانس کې د فوجي جیل چې کوم واقعیت دا کتاب په دې ورسته ان شاء الله اس بیا پبلش کیږي هغه نو ورسته شاعري ټولګوي ان شاء الله کدی الله خوشو ډیره زیاته مننه امین وزیر صاحب الله دې تعالی را چې میشته وخت ورکاوي د ملګری خوشاله وي خالته د میش د وزیرستان د شاعرونو ژغ رسوي ډیره مننه دا د لروبر ترجمان شاعر ګیلمان وزیر او خدای دا وکړي چې د ګیلمان وزیر په څیر شاعرون او داسې ځوانون ژوندي وي ترڅو د دردېدلې پښتونخوا اوس جوړ شي چې بیا امین وزیر په کیمرا مخامخ شي د خپل ګرون او نازولي ملګري ګیلمان وزیر او د کیمرامن شبان وزیر سره درنه غوړي اجازه د خدای په امان